نن یو اهمه خبره تاسو ته مخې ته کړم. په دې مو خوشحالېږه چې ته هر کال عمرې ته ځې او حج ته ځې او تبلیغي مراکزو ته ځې او د قرآن درس کې او جماعت کې بل ته مخکې کېږي بیان کې. دې سره دا خبره ځان سره یاد وساته چې ته د خپل کور او د خپل اهل او عیال راعي. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر یو په تاسو کې راعي دی او د هر یو راعي نه به تپوس کیدی شي د هغې د کشرانو او د ماتحتو افرادو په باره کې. اکثر اوقاتو کې مونږ ګورو زمونږ بچیان په سوشل میډیا باندې په خپل فیسبوک سټیټس باندې او دغه شان سټیټس باندې او د فیسبوک په سټوري باندې او دغه شان ټیک ټاک وغیره باندې خپل ویډیو سره غانې بجانې او یا داسې حرکات سره مخې ته راځي چې هغه د شریعت خلاف وي. د دې غم اخره او د دې تپوس وکړه. اګه ستا خپل بچي وي او که ستا ورارګان وي او که ستا خورویونه وي او که ستا ګاونډیان وي او که ستا شاګردان وي څومره چې دې وس کېږي د هغوی والدینو ته ټلیفون وکړه او د هغوی والدینو ته هغه ویډیوګانې ولېږه. اکثره اوقاتو کې زمونږ کشرانو مونږ سره یو دوکه دا کړې وي چې مونږ یې بلاک کړي وي. مونږ ته د هغې ویډیوګانو مخې ته نه راځي. الله تعالی حکم دی قو انفسکم و اهلیکم نار. خپل ځان او خپل اهل او عیال خپل بچي او خپل خاندان د جهنم د اور نه بچ کړي. هغوی نه پوهېږي. د سلفو یو عالم ته یو کس راغی او عرض یې ورته وکړه چې سحر وختي کله ډېره ګرمي وي نو سحر یخ شي او که یخني وي نو ډېره سخته یخني وي. زه خو پاڅېږم د سحر مانځله لیکن په خپلو بچو مې زړه نه کېږي چې د خوب نه او خوب یې لا پوره شوی نه دی او زه یې پاڅومه او مانځله لاړ شي. هغه ورته ډېر حکیمانه طریقې سره جواب ورکړه. وایي دا راته ووایه که چېرته زلزله راځي او په کومې کمره کې چې هغه پروت دی هغه اچانک راغورځېږي یا اور لګېدلی دی او د دې کمرې ته رسېدونکی دی او د دې کټ او بیټ ته رسېدونکی او دا سوځي نو بیا به یې پاڅې او که نه وایي بیا خو به یې ضرور پاڅومه او که نه پاڅېږي نو اوبه به پرې وروړمه او که بیا هم نه پاڅېږي رانیسه به او بهر به یې غورځومه. وایي دا د آخرت فکر وکړه. که دا مونځ نه کوي او بالمازه روزانه دا پاتې کېږي او مونځ د ده نه قضا کېږي دا د ده د جهنم ته د تلو سبب دی. دا د ده تباهي او بربادي ده. د جهنم سخت عذابونه به د دې په سبب هغه ته میلاویږي. نو ته خپل فکر وکړه چې د ده آخرت ته جوړول غواړي او که نه دا جهنم ته غورځول غواړي او که د جنتونو باغونو او ګلې ګلزار ته یې وروستل غواړي. لہذا د دنیا د آرامونو او د دنیا د خوشحالو د دې فکر مه کوه. د آخرت د آرام او د آخرت د عذاب فکر یې وکړه چې هغې نه ورته نجات میلاو شي. یو روایت کې راځي یو ځل یو کس و هغه ته مرګ رانږدې شو. حالت د زنکدن کې و. هغه باندې ډېر سخت و زلکدنه. صحابو نبی مهربان صلی الله علیه وسلم هغه د پاره راووته. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم چې د هغه حالت وکتله نو د هغه نه مور او پلار پریشان و خفه و. مور یې تېنه خصوصا پریشانه شوې وه او هغه تېنه خفه وه او هغې ورته خیرې کړې وي. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مور راوغوښتله او ورته عرض وکړه چې دې بچي ته دې عفو وکړه معافي ورته وکړه. وایي نه زه ورته معافي نه کومه. دې زما زړه ډېر دردولی دی. زما نافرماني کړې ده او زه یې نهایت زیات خفه کړې ما او زړه مې نه غواړي چې ورته وګورم. زړه مې نه غواړي چې خبرې ورته وکړم خبرې ورسره وکړم او زړه مې نه غواړي چې معافي کړم. نبي علیه السلام خو حکیم ذات او ډېر ښه صفات ورکړي. عرض یې وکړه صحابو ته چې ورشئ لرګي راوړئ خشاک راوړئ. مور عرض کوي چې ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم دې باندې څه کې وایي اور بلوم دلته او دا پکې وراچوم او سوځومه. وایي نه داسې مه کوه زما بچی دی. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وایي قسم په الله نن که ته دا معاف کړي نو دا به د اور نه بچ شي او که تا معاف نه کړه او عفه دې ورته ورنه کړه نو د دې ځای هلاکت دی. د دې ځای تباهي ده. دا خو جهنم ته غورځېدونکی دی. د دې ګناه په سبب باندې چې مور یې خفه کړې ده او ستا زړه یې پریشانه کړی دی او تو ته عفو ونه کړي دا مړ کېدل دي او د عذاب شروع کېدل دي. دا قبر وته د جهنم د کندو یوه کنده ګرځي او آخرت کې د دپاره بدترین عذاب دی او ته خو د جنت دروازه یې ته چې خرابه شوي نو جهنم ته به ورځي. د مور په زړه کې رحم راغی او عفو یې ورته وکړه. هغه نه روح الله تعالی واخیسته او کامیاب لاړه. نو دا قصه مې ډېره پورې وکړه چې خپلو بچو آخرت فکر وکړه. د هغوی د منځونو او خصوصا په سوشل میډیا کې د هغوی چې کومې اکټیویټي دي د هغې کوم مصروفیت دی هغې باندې نظر وساته. خپل هم نظر وکړه. مشرانو ته استادانو ته ملګرو ته هم د هغه باره کې تلقین وکړه.
خصوصا داغه په ملګرو باندې نظر وکا چې کوم قسم خلکو سره داغه ناسته پاسه دا خصوصا داغوی تربیت په خپل وکا خپل ځان سره وګرځوا خپل ځان سره کینوا په کاروبار کې هم که دفتر ته ځي او کنه په کور کې هغوی ته ټیم ورکا الله تعالی د هغوی اصلاح وکړي نو خبره مې دې پورې کوله په دې شي دوکه نه شي چې زه حج ته ځمه هر کال عمرې ته ځمه تبلیغ کې مې وخت لګولی دی درس کومه خپلو بچو تربیت وکړه او حقیقت دی دا ګران کار تربیت دی لیکن د الله نه به دعا غواړي الله به دا هغوی تربیت اسانوي او هغوی به الله تعالی نیکان کوي او هغه به تا دپاره به یو صدقه جاریه وي الله تعالی دې وکړي چې په دې خبرو باندې تاسو پوه شوي الله دې اول ماته او بیا ټول ملګرو ته په دې باندې عمل کول اسان کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعین